ډونالډ ټرمپ افغانستان ته راځي خو کله او ولې؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې وړاندې ویلي و چې افغانستان ته راتګ څخه ویره لري، هغه ویلي و چې له دې ویریږي چې هلته به ووژل شي. د هغه د نه تګ له امله اپوزیسون وخت ناوخت په هغه نیوکې هم وکړې چې ګواکې د خپلو سرتېرو پوښتنه نه کوي. د یادولو دا چې د ټرمپ وړاندې پخواني ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته څو سفرونه کړي وو. اوس تازه خبر دا دی چې امریکایي ورځپاڼو ویلي په دوحه کې د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته به چې ګمان کېږي څو ورځو کې به لاسلیک شي، له هغه وروسته به په سپټمبر میاشت کې ډونالډ ټرمپ افغانستان ته سفر وکړي او د سولې د بلې پروسې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ده په هکله ځینې تصامیم او لیدنې ولري. ټرمپ ویلي دوی د نړۍ عسکر نه دي، 19 کاله په افغانستان کې تیر کړل او غواړي خپل ماموریت دلته پای ته ورسوي. هغه ویلي و چې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې د 10 میلیونه افغانانو په وژنې سره پای ته رسوی شي، چې وروسته د دغه خبرو په وړاندې افغان حکومت او عامو خلکو سخت غبرګون وښود. په هر حال د یادولو ده چې ټرمپ په انتخاباتي منډو ترړو کې له خلکو په همدې رایه اخیستې وه چې د افغانستان جګړه به پای ته رسوي او ترڅنګ یې بله غټه ژمنه د مکسیکو سره په پوله دیوال و. ټرمپ په دې هڅه کې دی چې له انتخاباتو وړاندې دغه دوه مسلې ختمې کړي ترڅو له خلکو د یوې بلې دورې لپاره هم رایه واخلي. نو ټرمپ ممکن سپټمبر کې کابل ته سفر وکړي. په ورته وخت کې پاکستان بیا ویلي دي چې ټرمپ افغانستان ته د سفر وروسته پاکستان ته هم باید راشي. په هر حال تاسو دا ډونالډ ټرمپ او د هغه د سفر په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.